د طالبانو منځ کې ولې ګډوډۍ راغلې، مشري چاته پاتې شوې ده او کوم کسان یې کرونا نیولي او څه پکې روان دي، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. امریکایي نشري فارن پالیسۍ په یوه راپور کې د طالبانو د افغانستان د حکومت او د لویدیځ استخباراتي سرچینو په قول ادعا کړې چې د طالب مشرانو په منځ کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د دې ډلې په کنټرول او نظم کې ګډوډۍ راغلې ده. فارن پالیسۍ ته بېلابېلو سرچینو تایید کړي چې له همدې کبله د طالبانو مشري او قومنده د دې ډلې د بنسټګر ملا عمر زوی ته پرېښودل شوې ده. فارن پالیسۍ وایي چې طالب مشران د افغانستان لپاره د تصمیم نیولو په یوه خورا حساس وخت کې چې امریکا له موافقې سره سم د ځواکونو په ایستلو بوخته ده ناروغان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د طالبانو د مشرانو په منځ کې اختلاف او دا احتمال چې دا اختلاف د هغوی ترمنځ د تاوتریخجنې سیالۍ سبب شي د سولې د پروسې راتلونکي پړاو یا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اغیزمنولی شي. فارمان پالیسۍ د یادو سرچینو په قول وایي چې په کرونا وایرس د طالب مشرانو له اخته کېدو وروسته د دې ډلې کنټرول بې نظمه شوی او یو شمېر مهم مشران یې د ځان د درملنې په غم کې دي. په لندن کې د سلطنتي رایل یونایټډ انسټیټیوټ مخکښ شناند انټونیو کیوستوزي وایي د طالبانو عمومي مشر ملا هيبت الله اخندزاده له څو اونۍ راهیسې په غونډو کې ګډون نه کوي او ځای یې سراج الدین حقاني نیولی و چې د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د ډلې مرستیال دی او له القاعده شبکې سره تار لري. دی په عین حال کې وایي چې سراج الدین حقاني هم په وروستیو کې په کرونا وایرس اخته شوی او غونډو ته نه حاضریږي. انټونیو کیوستوزي زیاتوي ډیر احتمال شته چې د حقاني ناروغۍ به د کرونا وایرس له کبله وي او ممکن نوموړي د طالبانو د شورا نور غړي هم په دې وایرس اخته کړي وي. په کابل کې یو استخباراتي مامور د نوم نه ښودلو په شرط له فارن پالیسۍ سره په خبرو کې تایید کړي چې طالب مشران په کرونا وایرس اخته شوي دي، خو هغه په دې اړه بېخبري ښکاره کړه چې آیا ملا هیبت الله هم پرې اخته دی او کنه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو او دغه راز د لویدیځ د استخباراتي سرچینو پر اساس د ملا عمر زوی ملا یعقوب ته د سراج الدین حقاني په ځای د عملیاتي چارو قومنده سپارل شوې ده. د طالبانو یو مهم قومندان مولانا محمد علي جان احمد فارن پالیسۍ ته ویلي زموږ اتل زموږ د ستر مشر زوی ملا یعقوب د هیبت الله په غیاب کې د طالبانو عملیاتي چارې پر مخ وړي. راپورونه وایي چې ملا یعقوب له ډیر وخت راهیسې هڅه کوي چې د خپل واک ساحه پراخه کړي او د 2015 میلادي کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له څرګندېدو راوروسته غواړي چې د هغه ځای ناستې شي. اوس د ملا هیبت الله او سراج الدین حقاني ناروغۍ دته لاره پرانستې ده چې د طالبانو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. په کوټه کې میشتو طالبانو ویلي چې په وروستیو اونیو کې ملا یعقوب په عملیاتي او پوځي چارو کې خپل کنټرول اتیش ولایتونو ته غځولی او ژر به د پاتې ولایتونو نظامي چارې هم په خپل لاس کې ونیسي. په کوټه کې یو طالب مشر د خپل نوم د نه څرګندېدو په شرط کیوستوزي ته وویل یعقوب د سیمهییزو طالب قومندانانو په منځ کې ښه نوم لري او هغوی په خوشحالۍ د مشرۍ مني. دغه طالب مشر دا هم وویل چې ملا یعقوب د افغانستان په شمال کې له طالب قومندانانو سره نږدې اړیکې لري او دې اړیکو ورسره مرسته کړې چې د طالبانو په منځ کې خپل نظامي قدرت زیات کړي. کیوستوزي وایي داسې ویل کیږي چې ملا یعقوب له سعودي عربستان سره اړیکې لري او سعودي عربستان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا هم وویل داسې باور شته چې سعودي عربستان له ملا یعقوب سره مالی مرسته کړي څو په وسیله یې نوموړی د طالبانو په منځ کې خپله تله درنه کړي. دا خبره هم کیږي چې ملا یعقوب د افغانستان له حکومت او استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري او دا سبب کیدی شي چې د سولې پروسه ناکامېدو ته پرې نښودل شي او بریالیتوب یې یقیني شي. ګل اغا اسحاقزی چې یو وخت یې د ملا یعقوب له پلار ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې لرلې وایي چې په کوټه کې طالبانو ورته ویلي د ملا عمر د مړینې له وخته ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره هلې ځلې پیل کړي او د طالبانو د عوایدو د راټولولو لپاره یې جلا مالی کمیسیون جوړ کړی دی. اسحاقزي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د فارن پالیسۍ خپرونې د راپور له مخې نوموړي ډیر کلونه د طالبانو مالی چارې کنټرولولې او دې ډلې ته یې پیسې برابرولې.
برابرولي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، که په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره شریکولی شئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول درنه هیر نشي. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم.